د خوشحال بابا د دیوان 12مه غزل در سره شریکومه له دیوانه څخه له نوي چاپ دیوانه څخه. نادیده په نادانۍ څه بلا که، الف ب یې لوستې نه وي ځان ملا که. یعنې نادان سړی چې دی په ځان باندې څه چمونه کوي، الف ب یې لوستې نه وي ځان ملا که. یعنې ځان ته خو ملا وایي خو توری هم نه یې لوستی، بس دا نادان دی، ناپوه دی. په دې کې پیغام څه دی چې سړی لوستی نه وي نو د دانایي او د پوهې نارې دې نه وي. یو وار دې ځان پوه کي بیا دې نارې وهي، بیا د پوهنه په ځان کې پیدا کړي بیا دې نارې وهي. رستایي تر دښتې نه وي رسېدلی، بېهوده ویل د دښتې کربلا که. رستایي تر دښتې نه وي رسېدلی، یعنی پاته روان وي شاته هلته دښتې ته خو نه یې رسېدلی، نو داوی د بېهوده ویل د دښتې کربلا که. یعنی تر دشت کربلا بېهوده ویل کوي یا په دا دشت کربلا باندې تنقید کوي یا د دغه په اړه چې هلته رسېدلی نه دی دعوه دا کوي چې زه رسېدلی یم دلته جنګږم میدان ته راغلی. غرض یې څه دی، مطلب یې دا دی د دې شعر چې یو سړی تر یو ځای رسېدلی نه وي او د هغه ځای دعوه کوي، دا خوند نه ورسره کوي چې په یو ځای باندې ورسېدې لاس دې باندې بر سوی بیا بېشکه دعوه وکړه، که دې لاس باندې بر نه وي نو غټ غټ ویل څه معنا لري. پښتانه وایي د خالي لوښي ډېر غټ ډنګی وي، یعنې ډېر غټ غږی وي. و کافر ته روغه کړې د دین توره، مسلمان ته یې مشرک سړی تر ملا که. و کافر ته روغه کړې د دین توره، یعنی و کافر ته چې روغه کړې وي د دین توره، یعنی په دین باندې کافر دغه کوي قایله کوي دغه توره چې دا مشرک سړی پر مسلمان باندې راوالي. یعنی کله چې مسلمان بل مسلمان ته توره پورته کړي نو دا یو مشرک دی، جنګیږي، هغه حیثیت چې دی د صفا مسلمان نه دی، هغه ظلم کوي، زیاتوب کوي. اوس نو که په دا معنا یې واخلو کافر ته روغه کړې د دین توره، هغه له ماهیت یې واوړو مطلب ته یې واوړو، نو دا دی وایي چې کله دین د نااهله یا د مشرک سړي په لاس ورسي هغه په خپله بیا په مسلمانانو باندې زیاتوب کوي، هغه په خپله بیا له مسلمانانو سره تیری کوي. که څه هم دا کار د ده دپاره نه دی ښه خو دوی دا کار کوي، نو دلته دا یوه بله معنا ده. یوه معنا یې هغه ده چې د دین توره یې جوړه کړې ده د کافر ته، او مشرک سړی چې دی هغه مسلمان ته راواخي خپل مسلمان په وزن. په دواړو معنا یې اخیستی شو. نادانانو ته بلاس و خپله پوهه، نادانانو ته بلاس و خپله پوهه. نادان نو نادان کله پوهه لرله، دا توری ماته له شکمن ښکاره کېږي چې تل په سل غمونو مبتلا که. دا اوس در ګورم په دا نورو کې دا نادان توری، نادان سره پوهه څه ده، په کار چې دا دانا وای و دانایانو ته وای بیا څه یو. نادانانو ته بلاس و خپله پوهه چې تل په سل غمونه مبتلا که. د دانا سړي پوهه له غاړې وي، هوښیار سړی په ټولنه کې نه چلیږي، هر سړی مخالفت کوي، وجه چې دی د خپلې پوهه مطابق خبره کوي، د خلکو ذهني سطح کښته وي نو هغه مخالفت کوي. نو ما د ټول منصور علاج یې وزلی دی، پیروشان یې نه پرېښوئ. پوهان خلک کله دوی پرېښول، یو څوک یې سکر اعتذار ورکړل، هغه وجه دا وه چې د دوی تر ذهن یې لوړې خبرې کولې، نو دا خو نادان نه دی. اوس که دوی په مفهوم کې الټه دا خبره کوي، یعنی هوښیار ته نادان ویل کېږي، نو دارنګه زما زړه ته نه لوېږي چې توري د په لیکلي شکل کې سړی داسې واخلي. دا تورې کتنه غواړي. دا همه د بدخویۍ علامت دی چې سړی زنا، خونونه، ټګي غلا که. بدخویي علامتونه ټول دا دي چې سړی یا زنا کوي، یا خونونه کوي، یعنی قتلونه، یا ټګي کوي، یا غلا کوي. بس دا که په سړي کې پیدا سو دا د بدخویي علامتونه دي، دا باید په سړي کې نه وي. په جهان کې څو خویونه دي د بدو، یو دروغ تر زرو بدو تیری لا که. یعنی بد خویونه په جهان کې سته، خو یو دروغ چې دی دا تر ډېرو بدو تیری کوي. یعنی دروغ داسې بد دی چې هر بد دی وکړو تر هغه زیات دی. یعنی ټولنه خرابېږي په دروغو. یا پښتانه وایي چې رښتیا را رسېږي دروغو به کلي وران کړي وي، یا کلي ورانوي دروغونه. نو دارنګه خوشحال بابا وایي په جهان کې بد خویونه واقعي هم ډېر دي، خو دروغ چې دی تر ګردو زیات بد خوی دی. اوس نو که څوک د دنیا له بدو ځانګوري نو دروغ دې پرېږدي، چې چا دروغ پرېښول هغه څوکه له هره بده لرې کېدی شي، ځکه چې دی به دروغ نه وایي، رښتیا به وایي، نو خپل بد به بیا ښکاره کوي، د هغه له ویرې به بیا دی له هره بده لرې کېږي. عطارد د نور قلم له لاسه کښېږدي چې په دا خوبۍ بهرام انشا املا که. دا داسې شعر دی چې عطارد په معنا د سیارې دی، وایي پر لمر باندې راګرځي او 8 ورځې 8 ورځې د دې چکر دی یوه. بل اوس په هغه زمانه کې یو سړی دی ښه خطی دی او که دغه د قسمت په معنا اخیستی دی،
نو زه نه یم خبر چې د خوشحال بابا مطلب لا تعرض څه دی، خو وایي هغه تعرض چې قلم یې په لاس کې دی هغه د زیاته لیک نه کوي، ځکه چې په دا خوبۍ بیرام انشا املا که. نو بیرام چې دی لیکایي شروع کړی ده، لیک کوي، خط یې ښایسته دی. یوه خبره دا ده چې دا شعر د هغې زمانې دی چې خوشحال بابا زوی بیرام خط شروع کړی دی، ده ته یې خوند ورکړی دی. بیرام هغه سړی دی چې بیا خوشحال ډېر بد هم ورته ویلي، ورسره جنګېدلی هم دی. نو دلته دونې صفت کړی دی، زما دا شک دی چې دا ډېر کوچنی دی. لیا ښه خط لیکي خوشحال بابا، د ده خط خوښ سوی دی. نو دا دواړه خبرې پکې راځي. نو ځکه ویلي دي چې تعرض د زیاته نور خط نه لیکي، دا کار اوس بیرام شروع کړی دی، خط یې ښایسته دی. لیاګر سره خط شروع کړی دی، دا کار د ده اوس روان کړی دی. دا دواړو خواته بیولی سو. دا خبرې د خوشحال و چاته نه دي، خو همدی له خپله ځانه مشغوله که. دا خبرې د خوشحال و چاته نه دي، له ځانه غږېږي، و چاته نه دي، بس له ځانه شروع دی، خپلې خبرې کوي. نو دارنګه د ده دا غزل چې ده هم ښایسته فکر پکښې دی، هم دانایي پکښې ده، هم نصیحت پکښې دی چې په کم تول پوره نه وي هغه کار چې ونه کړې، په کم حیثیت په تا کې ونو هغه مه کوه، چې چا غږولی نه وي خبرې تر هغو مه کوه. اوس نو راسئ دا غزل په ارمغان کې درته وګورم. دا کم شعر باندې چې زما شک دی دا په ارمغان کې داسې نه دی. په ارمغان کې دلته راغلی دی نادانانو ته بلاس و خپله پوهه چې یې تل په سل غمونو مبتلا که. اوس نو که د خوشحال بابا اصل توری نادان دی، نو د نادان سره ناپوهي راتله، بیا پوهه لکې مخواراله. ښه که نادان خپله پوهه له غاړې ده، یعنې د ده د سونی سوچ دی، سونی پوهه د هغه قدر ده ته هر وخت مصیبت پیښي، په دا معنا بیا دا شعر صحیح دی. صحیح دی. نو د رفیع صاحب دعوه ده چې دا مال اصل نسخې اخیستی دی، خوشحال بابا لیکلی دی. نو والله عالم چې دا توری کم یو صحیح دی. نو که نادان لږ پوهه لري، په هغه باندې هر وخت لغاړي، نو دا معنا. او که دی وایي پوهه بلا کېدل، نو د نادان خو پوهه نه وي په هغه معنا، بیا دا توری نادان صحیح نه دی. نو زه دا خبره پکې کوم. دلته توری راغلی دی و داناو ته بلاس و خپله پوهه، و داناو ته بلاس و خپل توری سم سو که نسو. نو دلته بیا په بله دغه کې په بل شعر کې دا چې سړی زنا خونونه ټګي غلا که، دا په ارمغان کې چې سړی زنا خونه ټګي غلا که، خونونه نه دی. په ارمغان کې تیروتنه راغلی د خونونه سم نه دی. او دغه رنګه په جهان کې چې خویونه د بدی دي، په جهان کې څو خویونه د بدی دي. دلته په ارمغان کې چې خویونه د بدی دي، یو د روغ تر زورو بدو لا تیری لاکه. په ارمغان کې چې دی په اصل نسخه کې چې موږ د رفیع صاحب راخستی ده، په هغه کې څو تورې راغلی دي. دا فرق را روان دی، دا به تاسو نه هېروئ. که چیرې زه د محیدین هاشمي صاحب په زیار مرتب سوی دغه کلیات در سره شریک کمه، نو په دې کې هم دا غزل راغلی ده، سره وبې ګورو چې ته دا څرنګه ده. دلته هم نادانانو نه دی راغلی، نادیده د رستایی تر دشته نه ویره، دا نور شعرونه سم دي. و ناداناو ته بلاس و خپله پوهه چې تل په سل غمونو مبتلا که. دا فرق را روان دی. دا همه د بدخویۍ علامت چې سړی زنا خونونه ټګي غلاک. دلته خونونه توری سم راغلی دي. په جهان کې چې خویونه د بدی دي، د سو پر ځای چې دلته هم راغلی دي، یعنی دا او ارمغان سره یو رنګ دي. نو دا اتارو د نور کلم له لاسه کښېږي، یا اتار د نور کلم. اوس نو دا یو شعر دا دوه ځایه چې دي، دا نادان توری چې دی دلته نسته، دلته هم وداناو ته. یو بل زموږ لیکوال دی، هسې خو کلیات کې ډېر مرتب سوي دي، نو وخت څه کوژدونې پر ترو دا دوه درې مې راویستل. د زاید مشواني صاحب په کلیات کې هم دا توري راغلي دي، سره وبې ګورو. دلته هم رستایي تر دشته نه وي رسېدلی، و کافر ته روغه کړې د دین توره، و داناو ته بلاس و خپله پوهه. د زاید مشواني صاحب په لاس کم کلیات مرتب سوي دي، په هغه کې هم دانا تورې راغلی دي، نادانان نه دي راغلي. او دغه رنګه چې سړی زنا خونه نه دی، ارمغان چاپ دی، دا نور ټول صحیح دي. په جهان کې چې خویونه د بدی دي، چې یعنی د لومړۍ نسخې د رفیع صاحب هغه کې څو دی، نور ټول چې راړي. نو دا د متن په کرکشن کې هم بیا لاس وهنه غواړي، سمونه غواړي، سمیده غواړي. غرض مې دا دی چې د دې کاره څخه زما مقصد یو د خوشحال بابا غزل تشریح کول، د فکر اسانه کول. بل هسې هم په متن باندې خلک لګیا دي، نو دا زما
دغه ویډیو چې دا دې مخ ته ږدي زه دا کار اسانه کوم چې د خوشحال بابا یو کره متن موږ ته پروت وي بس دغه ښه دی دا لاسوهنې او دا سره چپول چې دي دا له میانه ووځي نو دا ډېره خوندوره غزل ده د خوشحال بابا علمي صلاحیت پوهه دا له لرې پکې ښکاره ده